بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا محمد اویس چینل ته هرکلی. نن به مونږه په خپله ویډیو کې دا تبصره کوو چې د پښتو د غزل ارتقا کله وشوه. د پښتو ادب مونږه ویلو، د پښتو په ادب کې د نظم او د نثر شروعات کله وشو دا مونږه ویلو. نن به وو چې د پښتو په ادب کې د غزل ارتقا کله وشوه. خو لومبی دا خبره ضروري ده چې غزل څه ته وایي، چې مونږ او تاسو غزل وپېژنو. غزل په شاعرۍ کې د ټولو نه ممتاز صنف دی او د غزل لغوي معنی ده د ښځو سره خبرې کول. غزل ته غزل ځکه وایي چې په دې کې مدام د عشق خبرې وي، په دې کې د محبت خبرې وي او په دې کې د خپل یار د دیدن او د ښکلا تذکره وي. د وخت تېرېدو سره سره په غزل کې د غم جانان سره سره د غم دوران تذکره کېدل هم شروع شو. دغه وجه وه چې د وخت د تقاضو سره د غزل په موضوع کې ادلون بدلون راغلی دی. غزل د مقبولیت ورکولو والا اکثر اهل الله چا چې په غزل کې د اهل الله د یعنی د الله تعالی د عشق ذکر کړی دی او په دې کې د ټولو نه مشهور بیا شیخ سعدي، رومي، خسرو، حافظ وغیرہ د دې بزرګانو غزلې او د دې بزرګانو محنتونه په غزل کې هغه ډیر زیات مشهور دي او ډیر زیات مقبول دي. اوس په موږ د پښتو د غزل ارتقا، نو د پښتو د غزل دورونه چې دي نو دا درې دي. د غزل افتتاح او ابتدا په پښتو کې د تاریخي معلوماتو په رڼا کې د اکبر زمینداروي نه کېږي چې دی په 780 هجری کې ژوندی و. که د دې نه مخکې په پښتو کې بل چا غزل لیکلی وي نو هغه زموږ تر لاسو لا نه دی رارسېدلی. ته غزل لومبی دور د 8مې صدۍ هجری نه تر 10مې صدۍ هجری پورې رسي او دا دور د غم جانان دور دی. لکه څنګه چې اکبر زمینداروي وایي چې که بیلتون له یارې جاړم اوښکې وینې، که بیلتون له یارې جاړم اوښکې وینې، زه اکبر په خپل اشنا د سر شیندل کم، که به ما د حکم وشي چې خادم شاه د غستا د نغري انګار په سر وړم. د لومبي دور مشهور غزلګو شاعران علي سرور، شیخ عیسی، ملا مست او محمود صالح وو. د غزل کوم چې دویم دور دی نو هغه د 10مې صدۍ نه والي تر 12مې صدۍ پورې دی او دا ځان لا په 4 قسمونو باندې تقسیم دی. اول د روحانیانو دور، دویم د خوشحال بابا دور، دریم د رحمان بابا او څلورم د عبدالحمید بابا. اوس په ځان لمونږ د پیر روښان سبق هغه څه نو د پیر روښان مریدان په اول ځل د غزل لمنې ته تصوف د ملغلرو نه ډکه کړه او غزل یې ترقۍ په لاره باندې روان کو او په دې کې مشهور ارزانی صاحب، مرزا خان انصاری صاحب، دولت خان دولت لوانی، قادر داد او میاداد ته دې سبق دا مشهور شاعرانو. او مرزا خان انصاری لکه وایي چې لوحدت په کثرت شم، لوحدت په کثرت شم هغه نشته چې زه نه یم. او دولت لوانی صاحب وایي چې زه دولت له مستقبل ماضي خبر شم، زه دولت له مستقبل ماضي خبر شم چې د حال خبر مې واغست له کامله. نو دا چې دی نو دا د پیر روښان صاحب شاګردانو یا د پیر روښان صاحب مریدانو د غزل د دویم دور لومبی سبق چې نو دا ته دی. د غزل دویم سبق چې نو دا د خوشحال خان بابا سبق او د خټکو کورنۍ د پښتو غزل ډیر خدمت کړی دی. خوشحال بابا او د هغه کورنۍ چې غزل له کومه ترقي ورکړې ده هغه په هیڅ شان د هیرولو نه ده، ولې چې هغوی د پښتو په ادب کې ډیر زیات ځان کړولی دی او د دې نه علاوه غزل د اخلاق او فلسفو سره هم اشنا کړی دی. د دې سبق مشهور شاعرانو کې اشرف خان هجری، سکندر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، سعید خټک او کاظم خان شیدا وغیره دي. د دې نه علاوه خواجه محمد بنگش، مصری خان گگیانې وغیره هم د بابا د سبق نه ډیر متاثر وو. او خوشحال بابا وایي چې په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره، په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره، یا به اخري ککرای یا به کامران شي. او د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دریم دور چې و او دریم سبق دا د رحمان بابا سبق او رحمان بابا مشهور سړی دی. د هغه پښتو به داسې څوک نه چې د رحمان بابا د خدماتو نه ناخبري. رحمان بابا د پښتو لمنو، د پښتو د ادب لمنو دا د نظم نه د غزل نه ډکه کړې ده او ډیر څه د پښتو ادب له ورکړي دي. تدنه چې کوم متاثره شاعران او کوم متاثره خلکو دغه نه د رحمان بابا نه نو هغوی د تصوف، معرفت او عشق او عرفان خبرې په خوږه ژبه کې کړي دي. لکه څنګه چې حافظ شیرازي صاحب د پارسی
لمن ډکه کړې ده او د فارسي شاعري یو اوچت مقام ته رسولې ده، نو داسې رحمان بابا د پښتو شاعري یو اوچت او لوړ مقام ته رسولې ده. لکه رحمان بابا وایي چې مې سر په ځمکه ایښی د خپل یار ته، چې مې سر په ځمکه ایښی د خپل یار ته، په اسمان باندې ختلی لکه انور یم. په غزل کې خو دوه بیته انتخاب وي، په غزل کې خو دوه بیته انتخاب وي، د رحمان تمام غزل د انتخاب. د رحمان بابا په سبق کې اخون ګدا، حافظ الپوري، احمد شاه بابا، عظیم بابا او قاسم علي افریدي لوړ مقام لري. د پښتو په غزل کې څلورم سبق او د دویم دور څلورم سبق چې دی نو هغه د عبدالحمید بابا او عبدالحمید صاحب چې دی نو ته د ځان له یو مقام او ته د په شاعرۍ کې جذبات نگاری او نیاز خیالي یو نوې انداز چې دی دا پیش کړی دی. او ته د چې کوم حامیانو نو په هغې کې کاظم خان شیدا، ګامکار خان خټک او صاحبزاده محمدي دا ته د سبق حامیانو. د غزل چې کوم دریم او جدید دور دی نو دا د شلمې صدای نه لږ غوندې وړاندې شروع کېږي. په دې دور کې د غم جانان سره سره د غم دوران هم ذکر راځي او چې کوم غزلګو شاعران دي ته دې دور نه هغوی په مختلفو موضوعګانو په مختلفو عنواناتو باندې خپله شاعري کړې ده. لکه سید رسول رسا صاحب وایي تعجب د هغه کس په حال په کار دی، تعجب د هغه کس په حال په کار دی چې سینه کې زړه لري او مین نه وي. دارنګې کلندر مومند صاحب د کامل همنشینۍ برکتي کړم، د کامل همنشینۍ برکتي کړم، تجربې مې په غزل کې روایات شي. د کامل د بوستان له برکته، د کامل د بوستان له برکته کلندر د پښتو غزل استاد شم. دارنګې حمزه شینواري صاحب ته دې دور یو مشهور شاعر دی او غزلګو شاعر دی. هغه وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بوډا کړم. او دارنګې ایوب صابري صاحب وایي زلفې خورې کړه بیا پوښتنه وکړه، زلفې خورې کړه بیا پوښتنه وکړه چې دغه توره شپه د چا خوښه ده. واړه غمونه پکې یو ځای دي، واړه غمونه پکې یو ځای دي، دا خو صابر ستا غزل ښکارېږي. دارنګې طاهر کلاچي صاحب او پریشان خټک صاحب دا د دې دور مشهور شاعران دي.